پر پاکستانی کرکټر محمد حفیظ د توپ اچونې بندیز ولګېد. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر توپ اچونکي محمد حفیظ باندې د هغه توپ اچونې له امله بندیز لګېدلی دی. د رسنیو په وینا د انګلستان کرکټ بورډ د محمد حفیظ پر توپ اچونه بندیز لګولی دی. د هغه د توپ اچونې سټایل یا ډول باندې د سږ کال T20 بلاست سیالیو پر مهال نیوکه شوې وه. د محمد حفیظ د توپ اچونې اکشن یا ډول د بیا کتنې نه وروسته د هغه د توپ اچونې ډول غیر قانوني ګرځول شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوي دي د محمد حفیظ د مټ تاویدل له 15 ډګرۍ نه زیات دی. د انګلستان د کرکټ بورډ مسؤلینو په دې اړه زیاته کړې ده تر څو پورې چې محمد حفیظ خپل اکشن یا ډول سم نه کړي تر هغه پورې به په قانوني توګه د هغه په بال باندې بندیز لګېدلی وي. نو د انګلستان کرکټ بورډ تر چتر لاندې په هیڅ سیالیو کې هغه ګډون نشي کولی. بل لوري ته بیا محمد حفیظ وایي چې هغه ته د انګلستان کرکټ بورډ له لوري د توپ اچونې په اړه راپور رالیږل شوی دی چې هغه د هغه ځینې خبرې نه مني. هغه د ریویو کمیټې د څېړنې یو شمېر خبرې منلې دي او همداراز زیاته کړې ده چې د کرکټ نړیوالې شورا سره په ثبت شویو د توپ اچونې هر سنټر ته ورتللی دی او هلته خپل اکشن یا د توپ اچونې ډول په اړه د ټیسټ لپاره تیار دی. د یادولو وړ ده چې په تېرو 3 کلونو کې دا دریم ځل دی چې د محمد حفیظ په توپ اچونه باندې بندیز لګیږي. تر دې مخکې په 2018 کال کې د نومبر په میاشت کې هم د سریلانکا په وړاندې په لوبډله کې د هغه د توپ اچونې په اکشن یا ډول باندې نیوکه شوې وه. تر دې مخکې د پاکستان یو بل توپ اچونکي سعید اجمل هم د هغه د توپ اچونې د اکشن یا سټایل له امله بندیز لګېدلی و. وروسته یې خپل اکشن یا د